د افغانستان اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د زوجینو د تفریق اصولنامې په اړه نیوکو ته په غبرګون کې ویلي چې هغوی چې په دین اعتراض لري نیوکې تازه نه دي او نه باید ارزښت ورکړي. مجاهد زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارات هیڅ پریکړه او قانون د شریعت خلاف نه دی. هغوی چې د اسلام احکام مني په دې اړه د اندېښنه نه کوي. دغه راز نوموړي د زوجینو د تفریق اصولنامې ته په اشارې سره ویلي چې په شریعت کې پلار او نیکه حق لري چې لور او لمسۍ په ماشومتوب کې په نکاح ورکړي، په دې شرط چې مهربانه وي، د بېرحمۍ مخینه ونه لري، ذهني اختلال ونه لري، په نشو روږدی نه وي او د فقر اثر پرې نه وي. د اسلامي امارات ویان همداراز ویلي چې دغه اصولنامه په پریکړو کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره صادره شوې، نه په نکاح کې د ماشومانو د ورکړې په موخه. مجاهد همداراز ټینګار کړی چې د افغانستان اسلامي امارات د زعیم د فرمان پر بنسټ هیڅوک نشي کولی له خوښې پرته انجلۍ په نکاح ورکړي. د نوموړي په وینا تیر کال د افغانستان اسلامي امارات محاکمو او امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت د جبري نکاح زرګونه دوسیې حل کړي چې دا د اسلامي امارات د پاملرنې ښکارندویي کوي.